سلامونه کتونکو. نن په اسلام آباد های کورټ کې د ډاکټر عافیه صدیقي د خور فوزیه صدیقي لخوا یو عرض جمع شوی و چې غوښتنه یې دا وه چې پاکستاني حکومت یې په امریکا کې د ډاکټر عافیه صدیقي د سزا خلاف قانوني مرسته وکړي او د هغې د مقدمې په اړه د امریکا عدالت کې اپیل یا قانوني مداخله وکړي. خو حکومت یعنی د پاکستان خارجه وزارت اړوند چارواکي عدالت ته وویل حکومت نه غواړي چې په امریکا کې د ډاکټر عافیه صدیقي په کیس کې برخه واخلي یا اپیل عدالت ته لاړ شي. حکومت له دې انکار کړی دی چې د ډاکټر عافیه صدیقي قضیې په اړه د امریکا عدالت ته لاړ شي یا هلته رسمي قانوني مرسته وکړي. د عدالت قاضي پوښتنه وکړله چې دا پریکړه ولې سوې، څه قانوني دلیل شته؟ نو عدالت وویل چې دا به حکومت باید توضیح کړي. دا وضاحت په 2025 د جولای په 4مه نیټه وړاندې شي. عدالت لا هم دا کیس نه دی بند کړی بلکې حکومت ته وخت ورکړی دی چې خپل انکار ته دلیل ورکړي. نن په 13 جون 2025 حکومت پوښتنه وکړه چې ولې د ډاکټر عافیه صدیقي په امریکایي قضیه کې د ګډون او عدالتي مرسته کولو څخه انکار کړی، یعنی حکومت په امریکا کې په دې قضیه کې برخه نه غواړي. عدالت له اضافي اتحادیې جنرال څخه غوښتنه وکړه چې د دې پریکړې دلیلونه یې په راتلونکي څېړنه کې وړاندې کړه چې د 2025 جولای 4مې ته یې اټکل کړی دی. بلې خواته نن د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په یو ټلویزیون بحث کې ویلي دی د افغان کډوالو یا افغان اصلي وګړو په اړه څرګندونې کړې دي. هغه ویلي دی یو شمېر افغانان د پاکستان په کانونو کې غیر قانوني کارونه لکه ډمفراني یا د ځمکو قبضه کول او د ویجاړولو په چارو کې ښکېل دي. افغان ډمپر مالکان د مالیاتو د تادیو پرته افغانستان څخه دریم پړاو کې راځي او د کلونو شاوخوا اوږده موده انتظار کوي. دا کسان په غیر قانوني توګه شنې ځمکې اخلي او د خاورې اوبو څخه په استفادې ګټې ترلاسه کوي. آصف وویل چې د غیر قانوني کډوالو شمېر شاوخوا 7 تر 8 میلیونه پورې دی او که افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي نو پاکستانیانو ته به دلته دندې ډېرې شي. د دې بیان هدف څرګند دی. هغه په دې اړه تشویش ښکاره کړ چې غیر قانوني افغانان په ځینو برخو کې ځانګړې ستونزې جوړوي او په همدې اساس یې د مهاجرت په اړوند سخت دریځ وړاندې کړی دی. خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ته په رسمي ډول باندې څه ځواب نه دی ویلی او د دوی خبرې یې نه دي ځواب کړي. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.